تازه خبر کونړ کې د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون باندې ډزو مرګ ژوبله اړولې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت په یو شمېر ښارونو کې د دې هیواد د بیرغ په ملاتړ لاریونونه شوي دي. په کونړ کې د 3 تنو د وژل کېدو او یو شمېر د ټپي کېدو ریپورټونه ورکړل شوي دي. د پنجشنبې ورځ د افغانستان د خپلواکۍ 102مه کلیزه ده. په دې تړاو د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې د ملي بیرغ په ملاتړ خلک سړکونو ته راوتلي وو. د کونړ یو مدني فعال د امنیتي دلایلو له کبله نوم نه نشراوه له دوی چې ویلې سره په خبرو کې وویل د دغه پیښه د نواباد په سیمه کې رامنځته شوې ده. د هغه په خبره کله چې په سلګونو کسانو د ملي بیرغ او جمهوریت په ملاتړ لاریون کاوه او د نواباد پله تصویر مې پر یو پایه د بیرغ نصبولو هڅه کوله نو ډزې پرې وشوې. کله چې دوی هلته خیزي او د افغانستان او جمهوریت د زنده‌باد نارې وهي نو شور زیات شوی دی او پر هغوی د طالبانو د یو کس لخوا ډزې شوې دي. د دغه فعال په خبره د اسداباد د روغتیايي چارواکو سره خبرې کړې دي چې هغوی د 2 کسانو وژل کېدل او د 2 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. د دغه فعال په خبره پر پایه باندې د طالبانو کوم بیرغ نه و چې د هغه بې حرمتي دي شوي وي. د رویټرز خبري اژانس د یو عیني شاهد له قوله لیکلي دي چې یو شمېر کسان د ټیل ماټیل او د طالبانو په پیرونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو لا هم په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د چهارشنبې په ورځ په دغسې یو پیښه کې د 3 کسانو د ټپي کېدو ریپورټ ورکړل شوی و. د کونړ د مدني فعال په خبره د چهارشنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره مازدیګر یو شمېر ځوانانو په اسداباد کې د ملي بیرغ په ویاړ خوشحالۍ کولې چې یو ډله طالبان پسې راغلي وو او هغوی یې په کنداغونو وهلي وو. د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې هم د ملي بیرغ د پورته کولو د هڅې په ترڅ کې پیرونه شوي وو چې 3 تنه پکې وژل شوي او نور څو ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.